په کوم وخت کې د ښځینه او شهوت د کنټرول څخه وځي؟ سلام، ستړي مه شئ. زموږ احساس انفو چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د ورځې په جریان کې د عمر په جریان کې د ښځینه او د شهوت کچه توپیر کوي. ځینې وخت کم، ځینې وخت زیات. په بعضې وختونو کې د ښځینه او شهوت دومره زیاتېږي چې دوی ورباندې هیڅ کنټرول نه لري. په دې وخت کې دوی د جنسي اړیکې دومره شوق لري چې ځان نشي کابو کولی، او د الله څخه یوازینۍ هیله یې دا وي چې خاوند یې درلودلی. د عمر په لحاظ د ښځینه او شهوت د 18 او 26 کلونو ترمنځ خپل اوج ته رسیږي. د 18 او 22 کلونو ترمنځ د ښځینه او شهوت لیونی وي او کوم منطق پکې نه وي. په دې عمر کې دوی د عقل په ځای د حواسو تابع وي، او چې اړیکې یې خپل ځانګړی جوش لري. ډېر کله ځان په ډېر سختۍ کنټرول کوي او شهوت یې خپل اوج ته رسېدلی وي. د 22 نه تر 26 کلونو پورې بیا د ښځینه او شهوت هم جوش لري، هم منطق. په دې وخت کې واده شوې ښځینه او تجربه ترلاسه کړې وي او ډېرې راحت او ژورې اړیکې نیسي. دوی په دې وخت کې ښه بلد شوي وي. په خپل خاوند یې، په خپل ځان یې، په خپل بدن یې باور زیات وي. له همدې کبله په دې موسم کې دوی ډېرې اوږدې او خوندورې جنسي اړیکې نیسي. هېڅ ډار او وارخطايي نه وي ورسره، او د زړه له تله په ډاډ سره جنسي اړیکې ټینګوي او د خپل خاوند څخه په خپل آخري زور سره خوند اخلي. ملګرو، زمونږ خپرول فحشا نه دي، بلکې د خلکو پوهول دي. که خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مې څه مطلب اخیستی وي، د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.